قدرمنو لیدونکو سلام، د اشنا تلویزیون پښتو خپرونه ته ښه راغلاست. د نن ماښام په خپرونه کې د انتخاباتو د قسمي پایلو د اعلان په هکله بشپړ رپورټونه او مرکې لرو. د کورني خبرونو برسیره سیمه ییز او نړیوال خبرونه هم په خپرونه کې ځای په ځای شوي دي چې هیله ده نیم ساعت نور هم د اشنا تلویزیون سره اوسئ. زه برېښنا عمرخیل یم. د ټاکنو کمیسیون د جمهوریت ریاست د ټاکنو 10% رایه اعلان کړې او په دغو قسمي پایلو کې ډاکټر عبدالله تر نورو کاندیدانو مخکې دی. د ټاکنو کمیسیون د 26 ولایتونو د 10% قسمي رایو د نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې کېدای شي دا رایې تغییر وخوري. په 10% شمیرل شویو رایو کې ډاکټر عبدالله لومړی دی او ډاکټر اشرف غني احمدزی دویم. ډاکټر عبدالله 1.9%، ډاکټر اشرف غني احمدزی 10.6%، ډاکټر زلمی رسول 9.8%، عبدالرب رسول سیاف 15.1%، قطب الدین هلال 2.7%، ګل آغا شیرزی 2.2%، داود سلطانزوی 0.3%، هدایت امین ارسلا 0.3% ګټلي دي. تر اوسه د هیڅ ولایت رایې باطل شوي نه دي. د دې امکان شته چې د دقیقو څېړنو څخه وروسته یو شمېر رایې باطل شي. په دې کې شک نشته. د دویم دور ته د ټاکنو تګ ته ډیر وخت پاتې دی. په دې اړه څه ویلی نشم. که فرضاً دویم دور ته ټاکنې ولاړې شي، کمیسیون ورته پوره آمادګۍ لري. نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروسته د څو ورځو ځنډ د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان کړې. دا چې د دغو 10% رایو مخکښان څه غبرګونونه ښودلي دي او نورې رایې به کله اعلانیږي، په دې هکله به نور تفصیل د خپل همکار امایون شعیب نه واخلو چې همدا اوس د کابل په استودیو کې موږ سره مل دی. امایون شعیب، مهرباني وکړئ، تر اوسه پورې کومو کاندیدانو داسې کنفرانس مطبوعاتي خبرې کړي دي یا تلویزیوني وینا یې کړي دي که څنګه؟ بله، تشکر. زما سلامونه ومنئ. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې داسې اټکل کېده چې ډاکټر عبدالله به خبري ناسته ولري، خو هغه په بیلابیلو رسنیو سره خبرې وکړې او ویلې چې دغه کم انځور چې په دې 10% د 26 ولایتونو نه کومو نتیجو نه کم انځور چې د اخیستی د ده دپاره په زړه پورې دی. ده ویلي دی ګمان نه کوي چې دغه ټاکنې د دویم راوند ته لاړې شي او د بلې خوا نه د دې باندې ډېر ټینګار وکړ چې د کومې رایې چې شمېر کړل کېږي د رایو په شمېرلو په مرکز کې په هغه ځای کې د دقت نه کار واخیستی، ځکه دی هم او د ټیم ټول په ډیر په کلکه باندې دغه د رایې شمېرلو لړۍ چې ده هغه تعقیبوي. د بلې خوا نه ډاکټر اشرف غني احمدزی هم د اوس د خبري ناسته جریان لري. د هم ویلی چې دی به د ډیر زغم نه کار واخلي او دی به پرېږدي چې تر څو هغه کومې پایلې نهایي پایلې هم اعلان شي او دی د دې زغم لري او د اوس هم د خبري ناسته ادامه لري. خو د بلې خوا نه د یوناما مشر البته په کابل کې هغه هم د ټولو کاندیدانو نه دا غوښتنه کړې چې دوی د زغم نه کار واخلي. دا یو بل ښه پرمختګ و چې د ټاکنو کمیسیون د خوا نه 10% د 26 ولایتونو رایې اعلان شوې. دا یو ښه پرمختګ و او د ټولو کاندیدانو نه دا غوښتنه کړې چې دوی د زغم نه کار واخلي او دوی د مخکې نه نتیجه ګیري نه کوي تر څو چې د ګډوډیو باعث نشي او دوی دې پرېږدي چې د قانون په مطابق باندې د افغانستان د ټاکنو کمیسیون ټولې پایلې په ښه شکل باندې هغه بررسي کړي او د هغه نه وروسته هغه نهایي پایلې اعلان کړي. بله، شعیب صاحب، ځینو نورو کاندیدانو هم غبرګون ښودلی لکه محمد شفیق، ګل آغا شیرزی. په دې هکله نور څه معلومات لرئ تاسو؟
بله هو نن البته ګل آغا شیرزي نن د غرمې وروسته هغه یو خبري کنفرانس درلوده. هغه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون او داسې د افغانستان حکومت په دې باندې متهم کړ چې دوی په تقلب کې لاس درلوده، په ډیر ځایونو کې تقلب شوی دی د خاصو کاندیدانو په نفع د هغو کسانو چې البته تقلب کې لاس درلوده. د غوښتنه کړې ده د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو نه چې ترڅو دوی د عدلي او قضایي ادارو معرفي شي، او د بل خونه د غوښتنه هم کړې ده چې هغو ځایونو کې چې تقلب سرګند تقلب شوی او دوی اسناد او شواهد لري او هغه اسناد او شواهد دوی د شکایاتو کمیسیون ته هم سپارلي، دوی هغه ځای کې د سر نه ټاکنې تر سره شي. د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویلي. موږ وګورو چې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایت کمیسیون موږ څه جواب راکړي. موږ بیا د دې د جواب په امید کې یو، بیا به موږ خپله فیصله اعلان کړو. همایون شعیب، ستاسو د معلوماتو نه ډیره مننه، بریالي اوسئ. د اشنا تلویزیون په فیسبوک کې مو هم انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان د ځنډولو په هکله پوښتنه کړې وه چې دا کار ستاسو په ذهنونو کې کومې پوښتنې راپورته کړي دي. د اشنا تلویزیون د فیسبوک ځینو غړو په دې ډول تبصرې کړي دي. فهیم پردیس له کابل څخه لیکلي، موږ دې ته رایه ورکړه چې یو قاطع شخص وټاکو، خو اوس چې ګورو د جوړجاړي خبرې اورو چې د ملت د رایو سره خیانت دی. بلخوا سلیمان اولخیل له کابل نه لیکي د انتخاباتو د قسمي نتایجو اعلان ځنډېدل د ټولو افغانانو په ذهن کې د تقلب زنګ وهلی دی. محمد زمان هلمند کې د اردو افسر دی او لیکي ارګ غواړي بیا یو ککړ ائتلافي حکومت پر موږ وتپي. محمد الله تسکین د هلمند ولایت نه لیکي زما په اند د انتخاباتو کمیسیون غواړي په لوی لاس انتخابات دویم پړاو ته یوسي. بل دا چې خلک اوس ډیر ناهیلي شوي دي ځکه چې کیدای شي کمیسیون آزاد او مستقل نه وي. قدرمنو لیدونکو، دا ستاسو نظرونه او تبصرې وې چې موږ خپاره کړل. هیله ده د فیسبوک له لارې د اشنا تلویزیون سره خپل همکارۍ ته همدارنګه دوام ورکړئ او د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه کې خپل نظرونه، پوښتنې او تبصرې هم موږ سره شریک کړئ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټوله کې له دغه کمیسیون سره څه کم 1900 شکایتونه په مستند او لیکل شوي بڼه ثبت شوي دي چې له دغو شکایتونو 880 یې د سختو شکایتونو چې په الف کټګورۍ کې راځي شامل دي. د دې کمیسیون ویان نادر محسني خبریالانو ته ویل د الف کټګورۍ 890 نیوکې داسې دي چې د ټاکنو په پایلو به اغیزې ولري. هغه ویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه د الف کټګورۍ له شکایتونو 15 بیا یې څیړلي او په تړاو یې پریکړې کړې دي. دسته‌بندی الف از شکایت ها د الف کټګوري شکایتونه هغه موارد دي چې د ټاکنو په پایلو تاثیر اچوي، نو په دې خاطر 800 هغه موارد دي چې په الف کټګوري کې واقع دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له زرو زیات شکایتونو د ټاکنو د کمیسیون په کارکوونکو شوي دي چې 193 داسې دي چې د کمیسیون کارکوونکو په درغلیو لاس پورې کړی دی. دا کمیسیون وایي ښایي د شکایتونو د څیړلو مهلت وغځیږي او د مهالویش په اساس په خپل وخت تکمیل نشي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د اشنا تلویزیون نه خبرونه ګورئ او اورئ. اوس هم نړیوال خبرونه. په اوکراین کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. د نښتې پر مهال د امنیتي ځواکونو یو افسر وژل شوی او 4 کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د وروستنۍ وضع په اړه پام وکړئ د ریپورت ته. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر وایي چې دولتي ځواکونو په ختیځ ښار کې د تروریستانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین حکومت هغه کسان تروریستان وبلل چې په ختیځو ښارونو کې روس پلوه کسان دي او دولتي ودانۍ نیولې دي. له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه له حکومت څخه د ریفرنډم د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزیر ارسن وکوف په ختیځ کې د سلاویانسک له اوسیدونکو وغوښتل چې له کورونو مه راوځئ، د ترهګرو سره په جګړه کې ژوبل نه سئ. د کورنۍ چارو وزیر د روس پلوه کسانو لخوا د دولتي ودانیو نیول پر اوکراین د روسیې لخوا بهرنی تجاوز وباله. د حکومتي ځواکونو تر برید وړاندې یو روس پلوه اوکرایني داسې وویل:
د شپې امن وو خو دې ته انتظار یو چې وروسته څه کیږي وضع نامعلومه ده او داسې معلومات را رسیدلي دي چې دولتي ځواکونو د برید تیاری نیسي له هغې وروسته به معلومه شي. بلخوا په کیف کې حکومتي چارواکو په ختیځو ښارونو کې وروستپلوه مظاهرې او د حکومتي ودانیو نیول د روسیې ښکاره مداخله وبلله او دې کسانو ته یې د 48 ساعته وخت ورکړی و چې له ودانیو ووځي. نن هغه موده پوره سوې ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه یې د اوکراین په اړه د امریکا له اندېښنو خبر کړ. ښاغلي کیری ویلي دي چې که روسیې د اوکراین په ختیځ کې نارامي ختمه نه کړه او د اوکراین له سرحدونو یې خپل ځواکونه لرې نه کړل روسیې ته به ډېرې بدې پایلې ولري. واشنګټن وایي په دې ختیځو ښارونو سلویانسک، دنیسک او نورو وړو ښارګوټو کې د کریمیا پیښه تکراریږي چې پایلې د دولتي ودانیو له نیول کېدو شوی و او بالاخره له اوکراین څخه بیله شوه. ایوب خاورین د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن. د امریکا د متحده ایالاتو د هغه تصمیم وروسته چې یو ایرانی ډیپلوماټ ته د ویزې د ورکولو نه ډډه وکړه د یو ایرانی لوړپوړي چارواکي په وینا حکومت سمدستي داسې کوم پلان نه لري چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازیتوب لپاره نوی ډیپلوماټ ونوموي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی عباس عراقچي ویلي ایران د حمید ابو طالبي د پاره کوم بل ځای ناستی نه لري او د هغه د ویزې د ردولو مسله به ملګرو ملتونو کې د قانوني میکانیزم له لارې تعقیب کړي. امریکایي چارواکي د ابو طالبي له انتخاب سره مخالفت لري ځکه چې هغه په دې تورندۍ چې په کال 1990 کې په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال او یرغمل نیونې کې لاس درلود. خو ابو طالبي وایي هغه یوازې د محصلانو د ډلې په ترجمانۍ او مذاکرو کې ښکیل و. شمالي کوریا نن یک شنبه د لومړي ځل دپاره بهرني اماتور یا غیر حرفوي ځغاستونکو ته اجازه ورکړې چې د هغوی د پیونګیانګ د ماراتون د ځغاستو په سیالیو کې برخه واخلي. د 28 هیوادونو څخه د پاسه 200 اماتور ځغاستونکو د دې ماراتون یا ځغاستې لپاره خپل نومونه ثبت کړي وو. د دوی یو شمیر به تر پایه په دې ماراتون کې وځغلي، یو شمیر به د 10 کیلومترو منډه ووهي او ځینې به نیمایي واټن وځغلي. دا سیالۍ د شمالي کوریا د لومړني مشر کیم ال سونګ د زوکړې یا د کلیزې د لمانځلو د مراسمو یوه برخه ده چې هر کال په شمالي کوریا کې ترسره کیږي. د نړیوال وجهي صندوق مشره کریستین لاګارد وایي د نړۍ اقتصاد په ودې دی. میرمن لاګارد دا خبره د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک سره د پسرلنیو څو ورځنیو غونډو وروسته د شنبې په ورځ په واشنګټن کې وکړه. هغې ویل د نړۍ اقتصاد د غښتلتیا خواته درومي. د اقتصاد د چارو مسؤلینو ژمنه کړې ده چې د اقتصاد د چټکې ودې لپاره کار وکړي څو په ځینو هیوادونو کې د بېروزګارۍ کچه ټیټه کړي. په داسې حال کې چې د اقتصاد په برخه کې د نړیوالو د چټکې ودې هلې ځلې روانې دي، د افغانستان بانک چارواکو ویلي دي که چیرې په 3 میاشتو کې دننه د غیر قانوني یا تورو پیسو او د ترهګرۍ د تمویلولو د مخنیوي قانون تصویب نشي، د افغانستان بانک ټول حسابونه به په نړیوال بانک کې یا د نړیوال بانک سره په ټپه ودروي. په دې هکله د لا زیاتو شننو دپاره مو قدرمن میلمه د کابل پوهنتون استاد محمد نجیب عزیزي د کابل استودیو ته رابللی چې مهرباني کړې ده، زموږ بلنه یې منلې ده. ښاغلی عزیزي صاحب سلام او خپرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایاست چې غیر قانوني یا تورې پیسې د یو هیواد په ملي عاید او ملي اقتصاد باندې څه اغیزې لرلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ولیدونکو ته سلامونه. دا یو ډیر زیات جالب موضوع ده او دا ټول دنیا کې مروجه ده چې تورې پیسې موجودی وي او دا په اقتصاد پرمختګ کې اکثرا زخت مثبت جریانونه پر مخ راوړي، خو په عین زمان کې د حقوقي لحاظ او د قانون د لحاظ د یو غټ ستونزه هم کېدی شي. بلاخص د افغانستان غوندې یو مملکت چې دلته تورې پیسې موجودې، معنا یې دا ده چې دا د مواد د مخدرو پیسې دي او دغه پیسې دي چې تروریزم خواته ځي، او په عین زمان کې دغه پیسې دي چې یا د حوالې او د نور غیر بانکي چینلو څخه ځي. خو په عین زمان کې که دغه پیسې چیرته په بانکو کې هم موجود وي نو دا د فرضي نومو
په نامه باندې جمع شوي وي او دا پیسې کله چې د افغانستان څخه باندې زینو الته هم د هغې بې اهداف نه معلومیږي چې دا کومې اهداف لپاره مصرفیږي نو د همدې خاطر د ملل متحد کنوینسیون دی او په عین زمان کې بله عزیزي صاحب آیا د غیر قانوني اتورو پیسو په وړاندې د قانون ځنډېدل د افغانستان بانک کمزورتیا ده او که اقتصادي مافیا یې مخه نیسي مهرباني وکړئ دا ډیر د تاسف وړ دی ولې چې د افغانستان اولنی قانون د منع د تدخیر د پول او د تروریزم پر خلاف د مبارزې قانون چې ول هغه 2004 کال کې مسوده شوی و او دا د افغانستان بانک کې موجود دی خو متاسفانه موږ دولتي چارواکي په دې خوا پام نه درلود او نن موږ دغه یو حساس وخت رسیدلی چې وخت ډیر کم پاتې دی په عین زمان کې د افغانستان د ریاست جمهوریت انتخاباتو موضوع دی او په عین زمان کې ولسی جریه کې نور ډیر زیات قوانین پاتې دي نو زه یم چې دا د افغانستان د حکومتي چارواکو بې کفایتي دی او په عین زمان کې دا هم نه ردوم چې کوم یو اقتصادي مافیا چې موږ دلته افغانستان کې لرو او هغه زورواکان چې اوس هم په مختلف دولتي ادارو کې یا د هغه ادارو چلوونکو باندې کوم یو کنټرول او تاثیر چې لري دی هم د دې معنی دي بله تاسو حکومت یاد کړ آیا تاسو حکومت ته څه کوم وړاندیز لرئ چې باید اقدام وکړي څه لازمي اقدامات باید حکومت په دې لار کې وکړي هر یو قانون چې راځي ولسی جرګې ته هغه باید چې د حکومت لخوا راسي متاسفانه حکومتي نظام په دغه وخت کې چې د قوانینو د مسودې لپاره هغه ډیر زیات پیچیده دي څو وارې هغه کابینې ته ځي او بیا وزارت عدلیې ته ځي او وزارت عدلیه کې متاسفانه موږ دومره کارشناسان په هغه کچه باندې نه لرو چې په هر یو قانون باندې دی وکولی شي چې زر تر زر خپل نظر ورکړي او په عین زمان کې ولسی جرګه کې هم موږ ستونزې لرو الته هم داسې زیات کسان موږ نه لرو چې په مالي موارد باندې پوسی او دغه په اهمیت باندې پوسی دی لپاره دغه موضوع زنډېدلې دی لپاره دا زخت مهم دی چې محترم رئیس جمهور د افغانستان هغه په خپل دغه موضوع ډیر جدي ونیسي ولې چې د افغانستان د اقتصاد سرمایه گذاری بین المللي تجارت په هر شی باندې ډیر زیات منفي تاثیرات درلودونکي دي نو دی لپاره د رئیس جمهور اولنی وظایف څه دي چې باید خپل کابینه ته او په عین زمان کې ولسی جرګې ته درخواست وکړي چې دا قانون زر تر زر پاس شي ډیره مننه د کابل پوهنتون استاد محمد نجیب عزیزی ستاسو د شننو نه کور مو ودان بریالي اوسئ د نړۍ په زیات شمیر سیمو کې ماشي د کال ځانګړي فصلي حشرات دي خو په نورو کې د ملاریا په شان جدي مرضونه خپروي د روغتیا نړیواله اداره اټکل کوي چې په 2012 کې 4,10,000 کسان د ملاریا سره د تړلو مرضونو په نتیجې کې له منځه تللي دي اوس د امریکایي ساينس پوهانو یوه ډله په دې کار کوي چې د دې ستونزې حل لپاره اغیزمن ارزان او لا خوندي لارې چارې ولټوي د کالیفورنیا د پوهنتون یوه څېړنه په دې بنسټ پیل شوې چې ماشي زموږ په ساه کې د کاربن دای اکساید د تشخیص او کشف لپاره د هماغه ورته اخیستونکو وړتیا نه کار اخلي چې د پستوکي د عطر او بوی په وخت کې موږ ته د نږدې کېدو پر مهال کاروي د دې څېړنې مشري انند شنکر ری په غاړه لري هغه وايي ساينس پوهانو د 1 میلیون څخه زیات کیمیاوي ترکیبات وازمویل ترڅو چې د ایثال پایروویت په نوم یې یوه ماده چې د ماشي د استشمام لاره بندوي وموندله When we apply ethyl pyruvate کله چې موږ د ایتایل پایروویت په نوم مواد د انسان پر مټ وموښو او بیا یې په یو قفس کې وږي ماشي ته ور وړاندې کړو نو ډیر کم شمیر ماشي ورجلبیږي ځکه کم شمیر د انسان د لاس د پوستکي عطر بویولی شي جینیویف ټوکس چې د څېړنیز ټیم غړی دی وایي د ماشي د هغو عصبي حجراتو موندنه چې زموږ د ساه او پستوکي بوی تشخیصوي اسانه کار نه و په دې سیستم سره اوس موږ کولی شو چې د ماشي پوزې منځ کې چیرې چې بوی احساس کیږي یو کمکی الکترود ځای په ځای کړو
ساينس پوهان وتوانیدل چې په دې آلو سره هغه سیګنالونه هم تشخیص کړي چې د مشخص بوی په صورت کې ماشي عصبي سلولونو څخه دماغ ته استوي. د کمپیوټر په صفحه باندې دا لوړې کرښې ښیي چې د بوی د جذب په وخت کې فعالیت څه وخت زیات او یا هم کمیږي. ریوای د ایثایل پروویت په بنسټ دافعي سیستم د دید په پرتله چې په مارکیټ کې تر ټولو اغیزمنه کیمیاوي ماده ده خای ډیر ارزان تمام شي. احتمالا د هغه بوی او عطر په کارولو چې د مقابل لوري پر شامه حس باندې زور شي موږ اوس د دیت د کیمیاوي ماده په ګډون راتلونکي نسل د لپاره د دې نوي سیستم پر بنسټ د ماشو پر رفتار باندې د کنټرول د نوي محصول تمه لرو. د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي دوی په دې باور دي چې ډیر ژر به د ماشو په ضد د یو ارزان او اغیزمن دافعي سیستم په موندلو بریالي شي. خایسته سعادت لامي د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. قدرمنو لیدونکو په داسې حال کې چې طبابت په ډیرو ډګرونو کې په تیره بیا د تشخیص په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي خو په ځینې نورو ډګرونو کې لکه د ډیرو ساده ناروغیو په تداوي کې نه دي توانېدلي لکه د زکام او موسمي حساسیتونو په برخه کې. راځئ چې په دې هکله د خپل د نن ماښام د میلمه د ټکزاس ایالت د سن انټونیو د ښار یو روغتون مسؤل ډاکټر ناصر اوریا نه پوښتنه وکړو چې د سکایپ له لارې موږ سره مل دی. ډاکټر صاحب اوریا خپرونې ته اول دا وایي چې د موسمي حساسیتونو دلیل څه دی او دا د زکام نه څه توپیر لري؟ تاسو ته او د دوستانو ته سلام په وړاندې کولو سره حساسیت یا موسمي حساسیت په مجموع کې د وجود د دفاعي سیستم یو غیر طبیعي عکس العمل د پروتینو مقابل کې دا او دا پروتینو کېدای شي چې هر قسم پروتین وي لکه د ونو د ګردې د حیواناتو د وړیو یا پرو په مقابل کې او یا د نورو موادو په مقابل کې ځکه بنزین او دا شیان هم کولی شي د حساسیت منځته راولي. او وجود په دې حالت کې ځینې مواد کیمیاوي مواد ازادي په نام د هیستامین یادېږي او دا باعث د منځته راوړو د یو تعداد اعراضو کېږي لکه د سترګو سوروالی د پوزې او سترګو جاري کېدل د پوزې بندش او د ستوني درد او داسې نور اعراض. دلیل دا چې ولې بعض خلک دغه عکس العمل ښیي او اکثره خلک نه ښیي دا معلوم نه ده اما د وجود دفاعي سیستم کېدای شي په هر حالت کې د بعض شیانو مقابل کې حساسیت وکړي چې دا یو عامل ده او کېدای شي په مختلفو طریقو سره تشخیص شي. بله ډاکټر صاحب موسمي حساسیت څنګه تداوي کیږي او په تیره بیا دلته په امریکا کې د کومې نوې طریقې نه استفاده کیږي د دې تداوي لپاره؟ په دې اړه باید ووایو چې په مجموع کې یعنی د تداوي چې لمنځه ویسي کم وجود لري چې هغه صرف الرجی شات یا ډیسنسایزیشن یا غیر اساس کول د سیستم د معافیتي دي اما په مجموع کې هغه عوامل کوم او پیژنو او پیژنګلوي او هغه نه ځان وساتو دا یو طریقه ده او هغه خلک چې زیات حساسیت په مقابل د پولن او د ګردا او د شان په مقابل کوي وخت چې خوب ته زی باید دوی اتمی شاور ونیسي چې هغه مواد د وجود نه پاک سي او هغه کالي سره ویدنسي او د پوزې پریولل په خاص طریقه سره دا ډېر مهم مسله ده. طبعا نور دواګانې هم شته چې هغه عارضي تداوي دي اما قطعي تداوي په 80% وقایعو کې چې جواب ورکړي هغه دیسنسایزیشن یا الرجی شات ده. بله ډاکټر صاحب آیا یو موسمي حساسیت کومه جدي ناروغي ته لار هواروي او دا به څومره جدي او خطرناک وي؟ په مجموع کې حساسیت یو جدي او خطرناک مرض ده اما په نورو اشکالو کې لکه مثلا اسما کې یا مثلا نور انافیلاکتیک شاک ورکی اما موسمي حساسیتونه د کوم جدي خطرات نه منځ راوړي مګر کېدای شي زمينه مزمنو سینوسیتونه ته مساعده کوي مطابق مجموع کې د مریض ژوند د مشکلات سره مواجه کوي اما کوم جدي داسې مسله چې د ژوند باعث د ژوند تلفیدو باعث شي داسې یو شی نشي کېدای. بله ډاکټر صاحب یو بل وروستۍ پوښتنه د ملاریا د ماشو د چیچلو له امله هم کوم مرض چې رامنځته کیږي یو ډول اساسیت ورته ویل کیږي ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده که قدرمنو لیدونکو سره شریک کړئ؟ د ملاریا مرض هغه یو پارازیتي مرض ده چې په خاص محیطونو کې او دا لږ زر توپیر لري د اساسیت نه. درست هغه خلک چې ملاریا ته زیات مساعد دي لکه افریقا او هغه کې دا غوي خپل جنیټیک سازش د وجود هم لږ زره تفاوت لري مګر دا په مجموع کې خپل کوم حساسیت یا الرجی مسله د موسمي حساسیت مسله نه ده.
بله ډاکټر صاحب ناصر اوریا د موسمي حساسیت او د زکام په اړه ستاسو د ارزونو او معلوماتو نه ډیره مننه. خوشاله اوسئ. کور مو ودان. تاسو نه مننه. د افغانستان او قرغیزستان د فوتبال د ملي لوبډلې ترمنځ دوستانه لوبه همدا اوس په متحده عربي اماراتو کې روانه ده. د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې په کابل او قطر کې د ملي لوبډلې د روزنې بهیر پیل کړی او یوه پیاوړې لوبډله یې جوړه کړې ده. افغان ملي لوبډلې ته له افغانستان، امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو څخه افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د دغې سیالۍ د ترسره کولو هدف د آسیا چلنج کپ سیالیو ته د افغان لوبډلې ښه چمتو دی. د یادولو وړ ده چې د آسیا د چلنج کپ سیالۍ به د مې په میاشت کې په مالدیف کې ترسره شي چې پکې 8 هیوادونه برخه اخلي. افغانستان په بی ګروپ کې له ازبکستان، فلیپین او لاووس هیوادونو سره لوبې کوي. ټکنالوژي او زموږ د ژوند برخه ګرځېدلې ده. اوس نن ورځ د موبایل ټلیفون نه بیا تر کمپیوټره داسې مغلق سافټویرونه او الکترونیکي موټرونه جوړ شوي چې موږ په ورځني چارو کې ترې ګټه اخلو. خو پوښتنه دا ده چې کوم بدلونونه چې د ټکنالوژۍ په ډګر کې په چټکۍ سره راځي د انسانانو په ژوند څه ډول اغیزه کوي. د انټرنیټ یو لوی کمپنۍ ګوګل وایي چې د اتوماتیکو موټرونو د جوړولو کار یې آخري مرحلو ته رسیدلی دی. د آی بی ایم شرکت بیا وایي چې یو کمپیوټر د واټسن په نامه جوړوي چې نه یوازې د معلوماتو د پروسسولو وظیفه سرته رسوي بلکې کولی شي چې زده کړې هم وکړي. مخکې له د امازون شرکت خپل لوی ګدامونه اتوماتیک کړي او دغه شرکت پلان لري چې د ډرون د بې پیلوټ الوتکو په واسطه پوستې کورونو ته ورسوي. په داسې حال کې چې د ماشینونو په کارونو کې لا شوالی راځي، یعنی هغه کارونه چې ماشینونه کوي، نو د انسانانو په ژوند به څه اغیز ولري. انډریو مکفي چې د ماشینونو د دویم دور کې د کتاب لیکونکی دی، هغه وایي چې د ټکنالوژۍ پرمختګ 2 ډول اقتصادي اغیز لري. لومړی نوي امکانات. هغه وویل لا ډېر انتخابونه، ښه کیفیت، تنوع، ارزانه بیه، نه یوازې د روزمره شیانو په برخه کې بلکې د صحي خدماتو، ساعتېرۍ، مخابراتو، خوړو او د تفریح په برخه کې برابروي. مکافي دا مني چې د ټکنالوژۍ په ډګر کې پرمختګ کېدای شي په ځینو مواردو کې دومره مثبت تاثیر ونه لري. په نږدې راتلونکي کې به کېدای شي ځیرک ماشینونه چې انټلیجنټ ماشینونه ورته ویل کېږي د یو شمېر وظایفو لپاره استعمال شي چې ځینې کسان به چې لږ مهارت لرونکي کارګران دي خپل کارونه له لاسه ورکړي. مکفي وایي هغه کسان چې د دې چلنجونو له وجې د خطر احساس کوي باید دغه فرصتونو نه ګټه واخلي چې نوې ټکنالوژي راپیدا کړي دي. د مثال په توګه خلک کولی شي چې معیاري زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. د زده کړې کومې منابع چې اوس د انټرنیټ او ټکنالوژۍ له لارې مساعدېږي ډېرې ښې دي. اوس مهال د نړۍ په کچه ډېر ښه استادان شته چې وړیا شاګردانو ته زمینه مساعدوي چې صنفونه د انټرنیټ له لارې واخلي. دغه پخپله یو ډېر مثبت پرمختګ دی. مکافي وایي د انفرادي پروګرامونو نه علاوه حکومتونو هم کولی شي چې د انتقال د پروسې سره مرسته وکړي چې په لړ کې نه یوازې د روزنې پروګرامونه پیل کړي بلکې داسې فضا رامنځته کړي چې د شرکتونو لپاره د علاقې وړ وي، د نوښتونو او د نوو فرصتونو لپاره هم زمینه برابره کړي. خلیل خان، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگټن. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کغواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. د آشنا تلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته ورسېده. هیله ده د آشنا رادیو خبرونو ته غوږ شئ چې همدا شیبه د افغانستان لپاره په مهمو خبرونو پیلوي. تر بیا څښتن مو مل.